په یو حدیث کې یو ذکر راغلی دی او دا ذکر فضیلت چې سړی واوري والله سړی ورته ډېر خوشحاله شي. ډېر قیمتي ذکر دی او ډېر قیمتي کلمات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه ذکر چې څوک وکړي نو الله رب العالمین دې بنده ته جواب ورکوي او د ده د کلماتو او د ده د ذکر تصدیق کوي رب العالمین. او حدیث کې ورسره دام دی چې دغه ذکر څوک د بیماری په حالت کې وکړي، یو سړی ناجوړه دی، بیمار دی او دغه ذکر وکړي او بیا دا سړی وفات شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی به چرته هم جهنم نه لاندړ شي. په دغه میاشت کې بیا وفات شو یا په دغه کال کې وفات شو یا په دغه ورځ کې وفات شو دا سړی یا په دغه هفته کې وفات شو نو دا سړی به چرته هم جهنم ته لاندړ شي. دا د جهنم نه بری شولو، دا سړی جنتی شو. او حدیث پر روایت د ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ باندې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله والله اکبر، څوک چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله والله اکبر نو صدقه ربه، الله رب العالمین د دې بنده تصدیق وکړي او الله پاک دې بنده ته بیرته په جواب کې وایي چې او لا اله الا انا وانا اکبر. بیا چې کله دا بنده دا ووایي چې لا اله الا الله وحده نو الله ورته بیرته په جواب کې وایي چې او لا اله الا انا وحدي. بیا چې کله دا بنده دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له نو الله ورته په جواب کې وایي چې او لا اله الا انا وحدي لا شریک لي. بیا چې دا بنده دا کلمه وایي چې لا اله الا الله له الملک وله الحمد نو الله رب العالمین ورته په جواب کې وایي چې او بالکل لا اله الا انا لی الملک ولی الحمد. او بیا چې کله دا بنده دا کلمه وایي چې لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله نو الله رب العالمین دې بنده ته وایي چې او لا اله الا انا ولا حول ولا قوة الا بي. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال في مرضه، څوک چې دا ذکر په خپله بیمارۍ کې وکړي، یو سړی ناجوړه دی او دا ذکر یې وکړو ثم مات بیا دا سړی مړ شو، دغه میاشت کې مړ شو یا په دغه کال کې مړ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې سړي ته به چرته هم د جهنم اور ونه رسیږي. آسان کلمات دی یو څو څلور پنځه. اولنۍ کمه ده لا اله الا الله والله اکبر، دویم لا اله الا الله وحده، دریم لا اله الا الله وحده لا شریک له، څلورم لا اله الا الله له الملك وله الحمد، پنځم لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. آسان کلمات دي، پنځه کلمات. یو خو الله رب العالمین ستا ته تصدیق کوي، بیرته تاله جواب درکوي او بیا که په بیمارۍ کې وي او بیا ته مړ شي نو الله پاک تعالی د جهنم نه براءت درکوي. بیا تا ته جهنم ته ته نشي غورځېدلی، ته د جهنم نه تا ته یو براءت میلاو شو د الله رب العالمین د طرف نه او ته جنتي جوړ شولې.